رحیم بلې ورځې درس ته هرکلی راځو په ایډیټینګ کې مونږ په سورټ فلټر باندې اصل کې خبرې کوو فایند سلیکټ اصل کې په دې باندې به فایند او سلیکټ باندې به خبرې وکړو لومړی سورټ فلټر ته اصل کې راځو سورټ فلټر مونږ سره څه دنده ده که چیرې زه دلته ولیکم مونږ سره نیم شو نیم مونږ سره فادر نیم او دلته مونږ سره مارکس صحیح ده دلته ولیکم مونږ سره چې د نیم احمد شو مونږ سره احمد شو ولی شو عدنان شو اسحاق شو مونږ سره بل چې د نصیر شو اصل کې ډیر بل مونږ سره فواد شو بل مونږ سره شمس شو یا مونږ سره د دې ترڅنګ شو ضیا شو بس همدا نفر بس دي فادر نیم ولی علي خان بل جان د ګل د پلار نوم دی د پلار نوم چې دی هغه ددم خان د پلار نوم دی او د هم جان د پلار نوم دی د مارکس وړي دي د نوي مارکس وړي د 9 نوي مارکس وړي د 8 نوي مارکس وړي د 8 مارکس وړي د بل چې د 50 د 8 او د بل 15 غواړي تاسې دې کې درجه بندي وکړئ او جیګه نمره تاسې انتخاب کړئ مطلب تاسې لارجسټ سمالسټ څنګه کې اصل کې ډېر راولئ وګوره اتاویا څنګه دي دا موږ سره ډېر دي د 50 نو باید جیګ موږ سره راشي نو دې له تاسې کولی شئ سورټ ته راشئ بیا سمالسټ ټو لارجسټ موږ سره د کوچني نه تر لوی ته لاړ شئ کوچنی عدد بیا داسې کوچنی عدد به همداسې کوچنی عدد تاسې انتخاب کوئ بل څه ایکسپینډ د سلیکشن اصل کې ډېر دا موږ سره څونه دنده لري مطلب دغه نوي نمرې چې لاندې راځي د سره به دا نوم هم لاندې راځي د پلار نوم هم راځي که کنټینیو ویت د کرنټ سلیکشن تاسې ووایئ نو موږ سره به نمرې به تغییر شي مګر هغه د نمرو چا چې دا نمرې وړي هغه به موږ سره اصل کې ډېر نه تغیرېږي دا به تاسې سورټ کوئ وګورئ موږ سره 15 ضیا وړي دي 50 نصیر وړي همداسې په دې طریقه باندې زه ورته نه زما لارجسټ سمالسټ اصل کې ډېر پکار جیګه نمره ښکته نمره وګورئ که چیرې ایکسپینډ سلیکشن تاسې ووایئ نو نومونه به یې تغیر شي او که کنټینیو د کرنټ سلیکشن ووایئ نومونه نه تغیرېږي یوازې نمرې تغیرېږي نو زه ورته ما سره د نومونه هم تغیر شي چې چا که ډېر وړي چا که نه ایکسپینډ د سلیکشن وګورئ موږ سره به 9 نوي شي 8 نوي شي 90 اتاویا 80 بیا تاسې کولی شئ چې دا موږ سره اوله شمیره شوه دا موږ سره دویمه شمیره شوه او همداسې دا شمیرې تاسې څنګه کوئ لاندې فل ډاون کوئ موږ سره دا د څنګه شوي دا د موږ سره هغه ډیګري شو اصل کې ډېر موږ سره چې دا په کومه ډیګري باندې څنګه شوی دی کامیاب شوی دی دا موږ سره د ډیګري شوه بل موږ سره دلته چې دی هغه سمال خو مګر بیا الفابیټ کې موږ سره څنګه کېږي الفابیټ کې موږ سره زیډ ټو ای او ای ټو زیډ یې موږ سره که چیرې ورکړم احمد یا دلته تیار موږ نومونه ورکړي دي زه ورته یم دا څنګه که موږ سره سورټ کړه درته وایي ای ټو زیډ یې کوم درته وګورئ ایکسپینډ عادي کې هماغه پخوانۍ مساله ده ورته اوکې موږ سره به څنګه شي نومونه به عدنان دا موږ سره څنګه شي دا به موږ سره اصل کې ډېر شي خو د نمرو مارکس به اصل کې ډېر موږ سره ختم شي زه ورته یم زیډ ټو ای که موږ سره اوکې نو موږ سره به دا څنګه شي زیډ ټو ای شي بل موږ سره اصل کې فلټر دی فلټر موږ په مخکې بحث کړی و راځو دلته فلټر بټن موږ دلته وایو چې دی کې وګوره موږ سره یو غټ جدول دی دا به تاسې سلیکټ آل نه وباسئ موږ سره ضیا پیدا کړه د ضیا موږ سره ته ریکارډ پیدا کړه اوکې که درته وایي ضیا چې دی د جان پلار یې جان دی او بیا مارکس یې 2 موږ سره وو په اومه درجه کې اصل کې زموږ سره څنګه شوی دی کامیاب شوی دی یا موږ سره تاسې وګورئ چې موږ سره په دې ښوونځي کې نوي نمرې چا وړي دي یا په دې ښوونځي کې موږ سره نوي نمرې چا وړي تاسې به راشئ نوي نمرې به تاسې ورکوئ اوکې که درته وایي نوي نمرې احمد وړي د ولي زوی دی نوي نمرې وړي په 3 درجه اصل کې موږ سره څنګه دی کامیاب شوی دی هر کله چې دا تاسې ورکوئ زه ورته یم یو نوی شاګرد موږ سره رالی په نوم د تسل په نامه شاګرد دی د پلار نوم یې ولي دی د ده هم خو 2 نمرې وړي دي 100 نمرې موږ سره وړي دي 100 نمرې وړي 100 نمرې وړي اوس به دا تاسې څنګه کار کوئ دا به تاسې دلته راشئ او په دې کې به تاسې ورته ری اپلای انتخاب کوئ ری اپلای کنټرول آلټ
ال سره پلس تاسې کولی شي دا څنګه ری اپلای نو موږ سره به دا څنګه شي جدول ته داخله شي زه اوس دلته وګورم د 100 نمبرو 100 نمبرې موږ سره چا وړي 100 اوکې که درته به وي ته 100 د ولي زوی دی او 2 100 نمبرې وړي ډیګري موږ مخکې نه ورکړي ډیګري به موږ سره تللی نه شي نو ری اپلای کې چې یو څه نه وي تاسې وګورئ موږ سره به تسل اصل کې ډېر دلته څنګه شوی اضافه شوی نو دا موږ سره د ری اپلای دنده وه چې یو نوی اضافي ډیټا وي هغه تاسې د جدول ته څنګه کولی شئ ورداخلولی شئ فایند زه ورته موږ سره تسل په نامه نوم پیدا کړه تسل په نامه نوم موږ سره شته دی دلته به وګورئ تاسې فایند نیکسټ پی کوئ هغه نه مخکې تاسې دلته دا کلوز کړئ دلته راشئ زه ورته موږ سره تسل په نامه نوم وګورم فایند ته راشئ تسل په نامه فایند نیکسټ وګورئ موږ سره به راشئ تسل په نامه فایند آل باندې تاسې کولی شئ ټول پیدا کړئ موږ سره بوک 1 دی موږ سره دلته تاسې وګورئ شیټ اول شیټ دی او موږ سره آر 9 سی یو 9 آر 9 موږ سره 9 مامرو کې او څنګه دی دا موږ سره په سی یو سیل کې دی موږ سره ویلیو تسل دی او فارموله موږ سره چې نشته دا موږ سره څنګه دی نوم دی زه ورته د تسل په نوم موږ سره یو تسل په نوم موږ ته یو بل نوم ورکړه ریپلیس ته راشئ تسل په نوم موږ ته کوم نوم ورکړه زه ورته تسل په نوم موږ سره ورکړه صبور نوم موږ سره ورکړه اصل کې دی یا تسل په نوم موږ سره ته ورکړه خان ورکړه اصل کې او ورته ریپلیس آل که نه ریپلیس یې کوي تاسې وګورئ موږ سره به تسل څه شي ته بدل شي خان ته بدل شي نه زه ورته وایم چې موږ سره اوس تسل دا تاسې ورکوئ ریپلیس موږ سره به کوم یو نه وي ځکه یو تسل موږ سره خان سره څنګه شو تبدیل شو ریپلیس آل په واسطه کې څه کولی شي ټول ریپلیس کوي ریپلیس په واسطه یو کولی شي فایند آل ټول پیدا کولی شي فایند نیکسټ یو پیدا کړی بل پیدا کوي او بل موږ سره اصل کې د بل چې کلوز دی کلوز په واسطه څنګه کېږي اصل کې موږ سره بندېږي بل دی کې موږ سره ګوټو زه ورته وایم ته موږ سره اول کالم کې موږ سره اول کالم کې لسمه رو اصل کې درته موږ سره پیدا کړه خو دې لپاره مخکې به تاسې دلته راشئ فایل کې به آپشن ته راشئ بیا به دې کې فارمولا ته راشئ فارمولا R1 C1 دا به تاسې ټیک مارک لرې کوئ زه به راشم بیا دلته فایند ته بیا په ګوټو ته زه ورته وایم موږ سره څنګه دی په ا رو کې په ا کالم کې موږ سره د اتم نمبر نوم پیدا کړه اوکې که نو اصل کې تاسې ته به وایي چې څنګه دی موږ سره عدنان دی دا ډېره ښه طریقه ده په دې طریقه کې کولی شي تاسې څنګه کوئ یو څه پیدا کوئ ګو ټو سپیشل ته ورته یم په ډي کالم کې موږ سره اتمه رو وګوره چې کومه ده تاسې ته به دغه ده موږ سره اصل ټیک دا ډېره ښه استفاده ده که چیرې تاسې دلته راشئ نه کالم یې موږ سره ښکاري نه یا موږ سره څه نه ښکاري نو هغې وخت کې تاسې کولی شئ دې نه ډېره زیاته استفاده وکړئ بل ګو ټو سپیشل دی موږ سره کومنټس دي اصل کې ډېر په ده باندې به خبرې وکړو که چیرې زه دلته یو نوم ورکړم چې اسد شو موږ سره اسد موږ سره شو دلته ما کومنټس ورکړه لومړی دی کې موږ سره څه شی دی ګو ټو سپیشل ته کومنټس دي موږ سره دلته رالم په ده باندې مې یو کومنټس F2 سره ورکړه بیا دلته رالم بیا مې د سره F2 سره مې یو کومنټ ورکړه بیا دې نوم ته رالم بیا مې F2 سره یو کومنټ ورکړه زه دلته ودرېدم چې په دغه ټیبل کې موږ سره څونه کومنټس دي موږ ته یې شو کړه فایند ګو ټو سپیشل کومنټس باندې به کلیک وکړئ اوکې کوئ تاسې ته به 1 2 3 په دغه کې تاسې سره څنګه دي اصل کې ډېر کومنټس شوي دي نو دا ښه طریقه ده چې تاسې کله کومنټس څنګه کوئ پیدا کړئ بل موږ سره کنسټنټس دي او بل فارمولا ده دغه د فارمولا د لارې نمبرز ټیکسټ دي او لاجیکلز دي موږ سره بیا موږ سره یو کنسټنټس دي زه ورته وایم دلته 1 2 3 ورکوم 1 1 2 3 4 همداسې به تاسې څنګه کوئ دا انتخاب کوئ زه ورته وایم په دغه جدول کې موږ سره کوم ځای کې چې دی هغه موږ سره څه شی دی کنسټنټس کې نمبر دی دا به لرې کوئ نمبرز په اصل کې انتخاب کوئ درته وایي یو دغه ځای کې تاسې سره څنګه دي نمبرز دي نو دا تاسې کولی شئ څنګه کوئ پیدا کوئ بل موږ سره زه ورته یم په دې جدول کې موږ سره کوم ځای کې ټیکسټ دی فایند نیکسټ ته راشئ ګو ټو سپیشل کنسټنټ ته راشئ دا لرې کړه ورته یوازې ټیکسټ پیدا کړه وګورئ اوکې تاسې سره وایي دا څنګه دی موږ سره ټیکسټ دی بل موږ سره یو څه لاجیکل دغه دي موږ سره ټرو او فالس یعنې صحیح او غلط ده موږ سره منطقي ځوابونه دي زه ورته یم موږ سره لاجیکل موږ سره کوم ځای کې دي هغه موږ سره لاجیکلس هغه کنسټنټ ته راشي دا لرې کړه ورته لاجیکس پرېږده موږ سره تاسې به دغه دوه دانې څنګه کړي انتخاب کړي بل موږ سره ایرور دی هغه ایرور چې څنګه کوي موږ سره ورکول کېږي دلته ایرور ورته موږ سره دې کې موږ سره ایرور کومه دی
هغه ایرور به تاسې سره څنګه کوي شو کوي. زه به ورته موږ سره ایرور غلطي کوم ځای کې موږ نه غلطي شوې ده کانسټنټ ته راشئ ورته ایرور انتخاب کړه غلطي تا ته وایي دلته غلطي شوې. غلطي کوم وخت کې ښایي غلطي دې وخت کې ښایي ایکول زه ورته وایم دا اته دا جمع کا د څه سره د خط سره نو چې دلته به ولیکئ داسې یو خط ورکئ. زه ورته یم ایکول دا 11 جمع که د څه سره د دغې خط سره او انټر یې کوئ. وګوره موږ سره به غلطي وښایي نو دا موږ سره اصل کې ډېر د ایکسل یو غلطي ایکسل موږ ته غلطي ښایي چې دا اته چې دی دا 9 جمع کېږي د دې ټیک سره تاسې دلته غلط شوي یاستئ. ګو ټو سپیشل ته به فارمولا ته راشئ. فارمولا کې موږ سره نمبر ته اصل کې شو کړه نمبر فارمولا د لارې کوم نمبر موږ سره لاسته راغلی دي. زه ورته وایم چې ایکول موږ سره 12 جمع 11 انټر. موږ سره دا فارمولې د لارې اصل کې ډېر راغلی که چېرې کلیک وکړئ موږ سره فارمولې د لارې راغلی موږ سره اتم د فارمولې د لارې راغلی دي. زه ورته یم هغه عدد ماته چې که چې فارمولې د لارې لاسته راغلی وي فارمولا ته راشئ او بیا ورته نمبرس انتخاب کړئ. اوکې موږ سره به یو 13 انتخاب کړي بل اته چې ولې دا موږ سره فارمولې د لارې اصل کې ډېر څنګه شوي دي لاسته راغلی دی. بل موږ سره ټیکس دی چې د فارمولې د لارې ټیکس موږ سره اصل کې ډېر څنګه شي موږ سره راشي. نو زه ورته وایم چې که چیرې ایکول اف که چیرته موږ سره دا نمرې دا زیاتې شوي د څونه د لسو نه نو دا موږ سره ته څنګه ښه دا موږ سره ته وښایه. که چیرې دغه عمر موږ سره زیات شو که چیرې د دغه سل عمر موږ سره زیات شي د څونه 30 نه نو ته ورته ولیکه چې موږ سره یو آر ایجډ ته عمر دې خوړلی دی عمر دې زیات دی او که نو بیا موږ سره ولیکه چې یو آر یونګ داسې ځوان یې او دا داسې انتخاب کړئ. وګورئ موږ سره دغه اصل کې ډېر ټیکس دی خو د څه شي نه لاسته راغلی فارمولې نه لاسته راغلی دی. تاسې بلته راشئ ورته موږ سره کوم ټیکس دی چې د فارمولې نه لاسته راغلی فارمولا کې به تاسې ورته ټیکس انتخاب کړئ. اوکې تاسې وګورئ تاسې ته به چې دغه یو ټیکس دی چې د فارمولې نه څنګه شوی دی اصل کې ډېر لاسته راغلی برابر درته فارمولا بکس کې څنګه کوي فارمولا هم ښایي. بیا دلته ګو ټو سپیشل ته راشئ بیا لاجیکل دی موږ سره لاجیکس ښایي. زه ورته یم دغه جدول کې موږ کوم ځای کې غلطي کړې ده فارمولا کې کوم ځای کې غلطي کړې فارمولا ته به راشئ او بیا به تاسې ایرور آن کړئ درته وایي تاسې دلته څنګه کړې ده غلطي هم کړې ده. بل موږ سره لاجیکل سټیپ په فارمولا کې زه ورته یم ایکول د اویا څنګه دي لوی دي د څونه د شپېتو نه وایي صحیح ده. زه ورته یم ایکول اویا کوچني دي اویا موږ سره کوچني دي د څونه د موږ سره کوچني دي د شپېتو نه درته وایي فالس غلط دی او بل څنګه دی صحیح دی. زه ورته موږ سره فارمولې د لارې موږ سره څه شی دی کوم لاجیکل شته که نه شته دی لاجیک منطق کې مني که نه یې مني درته وایي دغه دوه موږ سره څنګه دي اصل کې ډېر شتون لري. بل ګو ټو سپیشل ته راشي ایرور موږ سره وښایي چې کوم ځای کې موږ ایرور لرو فارمولا ته راشي دا ټیک مارک لري که تاسې سره به څنګه شي ایرور څنګه کې شو کې. بل دغلته وګورئ زه دې کې یو ځینو ځایونو کې خالیګاه رامنځته کوم زه ورته یم په دغه ځای کې موږ سره ته وښایه څه شی وښایه بلانکس موږ سره خالي سیلس موږ سره وښایه. دلته به راشي بلانکس باندې تاسې کلیک وکړئ اصل کې وګورئ موږ سره په دا کوم زموږ په کاري ساحه کې یا ورک ایریا کې دونه خالي ځای نشته دی. که چیرې تاسې دلته راشئ او بیا دلته تاسې څنګه وکړئ یو نوم ورکړئ او هغه نه وروسته تاسې وګورئ دې کې موږ سره خالي ځای کوم دی دا ورته انتخاب کړئ. دې کې موږ سره خالي سیلونه وښایي چې خالي سیل موږ سره کم ځای کې دی فایند ته راشئ ګو ټو سپیشل ته راشئ بیا بلانکس انتخاب کړئ. وګورئ موږ سره به 1 2 3 4 ځایونه موږ سره څنګه دي موږ سره خالي ځایونه دي. فارمولا ته راشئ زه ورته یم په کوم ځای که زما هغه کاري ساحه کومه ده اوکې که تا ته وایي ستا کاري ساحه ده ته دغه کاري ساحه کې څنګه کې فعلا ته کار کوې. بل ګو ټو سپیشل ته راشئ کرنټ ارې ده موږ سره کرنټ ارې زه ورته وایم دا خانه تاسې انتخاب کړئ. زه ورته وایم چې ایکول 50 جمع 10 دا موږ سره څو کېږي کنټرول شفټ انټر سره کنټرول شفټ انټر سره وایي فارمولا پې ما اپلای کړه درته وایي اتیا کېږي څو کېږي اتیا کېږي. زه ورته یم نه 90 کېږي ما سره یې نه مني یو کن ناټ چینج پارټ آن ارې اوکې که دا ګوره ته نشي کولی څنګه کې تغییر کړي ولې دا موږ سره اتیا کېږي کنټرول شفټ انټر سره به تاسې څنګه کې دغه فارمولا پې اپلای کوئ. زه ورته یم موږ سره دا کوم ځای کې دا فارمولا اپلای شوې ده کرنټ ارې کوم ځای کې دی تاسې ته به وایي چې تاسې سره هغه مشخصه ساحه درته
درته ښایي چې دا موږ سره څنګه ده په دغه ځای کې هغه فارموله اپلای شوې ده. که چیرې زه ورته راشم یو آبجیکټ واخلم انسرټ ته راشم او یو آبجیکټ څنګه کړمه ځان سره واخلم. زه دغه یو آبجیکټ ما واخیسته، زه ورته ما سره په دغه شیټ 3 کې موږ سره کوم ځای کې آبجیکټ دی گو ټو سپیشل ته راشي آبجیکټ موږ سره څنګه کا شو کا. نو تاسې وګورئ موږ سره دغه یو دانه آبجیکټ څنګه کو شو کو. دا موږ سره د آبجیکټ څنګه و اصل کې ډېر دنده وه. بل موږ سره رو ډیفرنس دی. د رو ډیفرنس دنده څه ده؟ که چیرې زه دا انتخاب کوم او دې کې ټولو کې ولیکم موږ سره عدنان ولیکم او راشم دغه کې تغییر راولم، دې کې ولیکم جان او دلته ولیکم خان. زه ورته په دغه رو کې په دې رو کې چې موږ سره کوم نمونه تغییر دی هغه تغییر موږ ته وښایه. گو ټو سپیشل رو ډیفرنس اینډ دین کلیک اوکې. اوکې باندې به تاسې کلیک وکړئ. نو سیلز پروفون تاسې به دلته راشئ په ده باندې به تاسې به دا انتخاب کړئ. هغه نه وروسته راشئ گو ټو سپیشل ته رو ډیفرنس درته وایي یو جان تغییر دی د دغه نمونونه او بل خان تغییر دی. که چیرې دلته تاسې انتخاب ولیکئ عدنان او ورته دلته تغییر پکې وکړئ موږ سره کمال شو اصل کې ډېر او دلته موږ سره جان شو. زه ورته وایم په دغه کالم کې موږ سره کوم ځای کې تغییر دی د دې خط نه گو ټو سپیشل بیا موږ سره کالم ډیفرنس ته به راشئ. تاسې ته به یو کمال د دغه نمونو نه بغیر د تغییر دی بدل دی ورسره یو ورسره جان دی. نو اصل کې ډېر دی نه تاسې هم کولی شئ استفاده وکړئ. بل موږ سره پرسنټیج دی او ډیپینډنس څه دنده لري. زه لیکم چې 10 دلته ولیکم 20 دلته لیکم موږ سره 30 او دلته لیکم موږ سره یو جمع کوم زه ورته ایکوال سم کو شروع دا یو جمع موږ سره 20 جمع موږ سره 30 جمع موږ سره 10 انټر یې کړئ. زه ورته وایم د یو شپېته ما سره کوم ځای نه لاسته راغلی دی یو شپېته. اوس نه پوهېږم چې یو شپېته ما سره له کوم ځای نه فارموله کې لاسته راغلی. تاسې به فاینډ اینډ سلیکټ ته راشئ بیا گو ټو سپیشل ته راشئ ورته پرسنټیج اوکې کړئ. درته وایي یو دا سره څرنګه شوي دي دغه سره جمع شوي دي او دغه څنګه شوي دي لاسته راغلی دی. دا موږ سره ښایي چې دا یو شپېته